قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال دسمبر د میاشتې 9 نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. تاسو د آل انډیا رادیو د بارنۍ خبرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کوم. په پایل کې هم د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر نریندر مودي وویل چې هند به د ګرځنده ټکنالوژۍ په مرسته د نړۍ تر ټولو په لوی شمیر د کووډ-19 واکسین تطبیق په لاره واچوي. د لومړي وزیر نریندر مودي په وینا د سارک بشپړ ظرفیت یوازې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي څخه پاکه فضا کې احساس کېدای شي. د هند بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر له خپل افغان سیال محمد انیف اتمر سره خبرې کړې دي. چین د خبرو پر راتلونکي پړاو کې د هند سره په پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار کوي. بایدن په لومړیو 100 ورځو کې د 100 میلیون امریکایانو د واکسینولو هدف ټاکلی. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 4.8% ته رسېدلې ده او استرالیا په سیډني کې د T20 سیریز په وروستۍ لوبه کې د هندوستان پر وړاندې خپله بریا ثبت کړه. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي په ګډ کار کولو ټینګار وکړ ترڅو په وخت سره د راتلونکي نسل لپاره د 5G ټکنالوژي برابرول ډاډمن او په راتلونکي کې په میلیونونو خلک په هیواد کې په یاد ټکنالوژي سمبال کړي. ښاغلي مودي دا خبرې پرون په مجازي هند موبایل کانګرس یا IMC غونډه کې د پرانیستې وینا پر مهال ترسره کړې. غونډې ته وینا کې لومړي وزیر د هندوستان د مخابراتي تجهیزاتو ډیزاین پراختیا او تولید لپاره نړیوال مرکز جوړول لپاره د ګډ کار کولو غږ هم وکړ. ښاغلي مودي خبرداري ورکړ چې د ټکنالوژیکي پرمختګ له امله په پرله پسې ډول د زیرک موبایلونو او داسې نورو توکو ځای نیولو کلتور مخ په وړاندې روان دی. هغه د یوه کاري ځواک د رامنځته کولو غوښتنه وکړه ترڅو د برېښنایي ضایعاتو اداره کولو لپاره غوره لارو په اړه فکر وکړي او یو منظم اقتصاد رامنځته کړي. لومړي وزیر وویل چې د هیواد ډیجیټل ظرفیت خورا لوی دی. هغه وویل د ګرځنده ټکنالوژۍ په مرسته د ټولنې بېوزله او زیان منونکو برخو لپاره د کووډ-19 ناروغۍ پر مهال مرستې چمتو شوې. لومړي وزیر وویل هند به د ګرځنده ټکنالوژۍ په مرسته د نړۍ تر ټولو لوی د کووډ-19 واکسین پیل کړي. د سفیرانو یوې ډلې او د بهرنیو ماموریتونو مشرانو نن له حیدرآباد څخه لیدنه وکړه. دوی د بھارت بایوټیک او بیولوژیکل په شمول د بایوټیک شرکتونو څخه لیدنه وکړه ترڅو د کووډ-19 واکسین پراختیایي کارونه او تولید وګوري. د بهرنیو چارو وزارت یاد لیدنه تنظیم کړې وه چې پکې د شاوخوا 80 ماموریتونو مشرانو برخه اخیستې وه. دا لومړی دا ډول لیدنه وه او ورته لیدنې به په نورو ښارونو کې هم ترسره شي. د مخه د ایالت ریاستي سکرټر سومیش کومار په دې لوړه کچه د لیدنې ټول انتظامات څېړلي وو او د ریاست چارواکو ته یې لارښوونه کړې وه چې ټول انتظامات ترسره کړي. دغه لیدنې په داسې حال کې ځانګړي ارزښت ترلاسه کړ چې له بھارت بایوټیک څخه د لومړي وزیر نریندر مودي له لیدنې وروسته ترسره کیږي. لومړي وزیر نریندر مودي ویلي دي چې د سارک ډلهیز بشپړ صلاحیت یوازې هغه ځای کې چې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي څخه پاک وي احساس کېدلی شي. لومړي وزیر د سارک د منشور په 14 ورځ خپل پیغام کې پر ولسونو غږ وکړ چې د ترهګرۍ څخه ملاتړ کوونکو ځواکونو ته ماتې ورکولو لپاره لا ژمن شي او د خوندي او سوکاله اسیا لپاره په ګډه کار وکړي. همداراز لومړي وزیر مودي له کووډ-19 وروسته د بیا رغونې او سمبالښت لپاره د سیمې نورو هیوادونو سره د ګډ کار کولو لپاره د هند ژمنې هم تایید کړې. د سارک منشور ورځ هر کال د ډسمبر په 8 لمانځل کیږي. د سارک منشور د سارک هیوادونو بنگلادیش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نیپال، پاکستان او سریلانکا د مشرانو لخوا په ډاکا کې د سارک په لومړۍ غونډه کې لاسلیک شوه. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر د سې شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد انیف اتمر سره خبرې وکړې. ډاکټر جے شنکر د سولې پروسې ستاینه وکړه. دوی د دوه اړخیزو پراختیایي همکاریو په اړه خبرې وکړې او هوکړه یې وکړه چې نږدې اړیکې وساتي. د هند ساحل ساتونکو د سې شنبې په ورځ 19 بنگلادیشي کب نیونکي په داسې حال کې ژغورلي چې د دوی کښتۍ د میخانیکي ستونزې سره مخ شوې وه. کښتۍ د بنګال په خلیج کې د 10 ورځو راهیسې بنده پاتې وه. د بنگلادیش د کب نیونکو کښتۍ راڼه د هند د ساحلي ګارد کښتۍ د پارد بندر سویل ختیځ ته لیږدولې ده.
د هندي ساحل ساتونکو وویل چې بنگلادیشي کب نیونکو سمندري او هوایي همغږۍ عملیاتو کې ژغورل شوي او د خوراکي توکو، اوبو او طبیعي مرستو په ګډون ټولې مرستې دوی ته چمتو شوي دي. کب نیونکي د نومبر میاشتې په 15مه نیټه د کاکس بازار څخه روان شوي وو. کښتۍ به د بنگلادیش چارواکو ته وسپارل شي. چین او هند په ختیځ لړخ کې د پولې په اوږدو کې د وضعیت د لا ښه کېدو لپاره کار کوي او دواړه خواوې به د راتلونکي پړاو خبرو لپاره ځانګړې تیاریانې ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هو چونګ پرون د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چین او هند د پولې په مسله د ډیپلوماټیکو او نظامی چینلونو له لارې په خبرو اترو بوخت دي. هغې د جزئیاتو له ورکولو پرته چې د خبرو راتلونکی پړاو یې ځنډولی وویل د اوسنۍ هوکړې د پلي کېدو پر بنسټ دواړه خواوې به د نورو خبرو لپاره ځانګړي ترتیبات او مشورې ولري. هندوستان په دې باور دی چې دا د چین مسؤلیت دی چې په ختیځ لړخ کې د شخړې ځایونو کې د نه ښکېلتیا پروسه پر مخ بوځي. په وروستي پړاو کې کوم چې د پل اردو په کچه د خبرو اتم پړاو و، دواړو لورو په ګډه اعلامیه کې هوکړه وکړه چې د نورو نامتو مسلو هوارولو لپاره به فشار راوړي ترڅو په ګډه په سرحدي سیمو کې سوله او آرامتیا وساتل شي. دغه خبرې د نومبر میاشتې په 6مه نیټه د پولې پر سر د شخړې د حل لپاره شوې وې، کومه چې د مې میاشت کې راپورته شوې وه. بوریس جانسن به په دې وروستیو کې بروکسل ته سفر وکړي ترڅو د بریکزټ له هوکړې وروسته د اروپایي کمیسیون له مشر اروسولا وان ډیر لیین سره خبرې اترې ترسره کړي. ټاکل شوی چې انګلستان به د ډسمبر په 11مه نیټه د اروپایي اتحادیې سوداګرۍ قوانینو تعقیب ودروي. دوی به د ماښام له ډوډۍ وروسته په دغه سال کې خبرې وکړي چې د چارواکو ترمنځ خبرې بې پایلې ځنډېدلې دي. په دې لویو اختلافي مسلو کې د کب نیولو حقونه، د سوداګرۍ سیالۍ قواعد او دا چې معامله به څنګه پلي شي شامل دي. لومړي وزیر جانسن به د ښاغلي وان ډیر لیین سره پر هغه لیست کار وکړي چې مهم ټکي پکې به نښه شوي دي. ښاغلی وان ډیر لیین د 28 اروپایي هیوادونو د مشرانو استازیتوب کوي. د متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په لومړیو 100 ورځو کې د 100 میلیونه کوویډ واکسینونو د تطبیق هدف ټاکلی دی. هغه ویل چې دغه په دفتر کې به په لومړنۍ میاشت کې په کار کولو کې هیڅ ځنډ شتون ونه لري او د ستراتیژۍ په اړه یې ځینې توضیحات ورکړي. مګر هغه ویل چې هغه به د کوویډ 19 کورس بدل کړي چې پکې د ښوونځیو د بیا پرانیستل او ماسک اچول شامل دي. د جنوري په 20مه به هغه د خپلې روغتیایي ډلې په معرفي کولو سره رسما په کار پیل وکړي. هغه له خلکو غوښتي چې د 100 ورځو لپاره ماسک وکاروي. د سې شنبې په ورځ یو راپور د فایزر بایوټیک واکسین ته لاره هواره کړه چې تصویب بشي او پر امریکایانو پلي کېدل به یې پیل شي. د 2089 پیښو سره په هند کې د کورونا ټولې پیښې 9 میلیونه 915,000 او 850 ته ورسېدې. د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 402 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې سره د مړو شمیر 1,360,908 ته رسېدلی دی. اوس مهال په دغه هیواد کې 328,909 فعاله پیښې شتون لري. په تیرو 24 ساعتونو کې 14,615 کسان روغ شوي دي چې په دې سره د ټولو رغېدلیو کسانو شمیر 9,315,581 تنو ته رسېدلی دی. ICMR وویل پرون په ټولیزه توګه 1,02,912 نمونې ازمول شوي دي. او کوربه هیواد استرالیا نن ماښام په سیډني کې په وروستۍ 20 اوریزه لوبه کې د هندوستان پر وړاندې د 12 منډو په توپیر سره بریا ترلاسه کړه. د 180 منډو هدف ټاکلو وروسته استرالیا له ټاکل شوي هدف په ښه توګه دفاع وکړه او سیالې لوبډلې یې په 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې جوړې کړې. قدرمن اوریدونکو د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو وروستیو خبرونو سرټکي واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي وویل چې هند به د ګرځنده ټکنالوژۍ په مرسته د نړۍ تر ټولو په لوی شمیر د کوویډ 19 واکسین تطبیق په لاره واچوي. د لومړي وزیر نریندر مودي په وینا د سارک بشپړ ظرفیت یوازې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي څخه پاکه فضا کې احساس کېدای شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر له خپل افغان سیال محمد انیف اتمر سره خبرې کړې دي. چین د خبرو اترو پر راتلونکي پړاو کې د هند سره په پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار کوي. بایدن په لومړیو 100 ورځو کې د 100 میلیون امریکایانو د واکسینولو هدف ټاکلی.
په هندوستان کې له کووډ-19 د بیا رغېدو کچه 4.6% ته رسېدلې او استرالیا په سیډني کې د T20 سیریز په وروستۍ لوبه کې د هندوستان پر وړاندې خپله بریا ثابت کړه. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره د نننۍ تبصرې عنوان دی لومړي وزیر د ډیجیټلي یووالي له لارې په ځان بسیا هند لپاره غږ وکړ. لیکنه د کوشک رای جباړه، وینا د هریندر کمار سواتی. هندوستان په نړۍ کې تر ټولو لوی ګرځنده ټلیفوني شبکه لري. په هندوستان کې د ګرځنده ټلیفونونو شمیره به په 2000 کال کې له 8.3 سلنې څخه په 2023 کال کې 100 سلنې څخه تیر شي. د مخکخو معلوماتو او تحلیلي شرکتونو په وینا د سمارټ ټلیفونونو وده او د 4G اوږدمهاله ارتقا خدمات مخ په زیاتېدونکي پوښښ سره وده کوي. ورستی راپور څرګندوي چې ګرځنده ټلیفوني سکتور باندې د کووډ-19 پراخه کچه نسبتاً نرمه ده او د ګرځنده خدماتو عاید به د 2025 په جریان کې د 9.1 سلنه د ودې کلنۍ مرکب کچه کې پرمختګ وکړي. په مهمه توګه د دې وجه د ګرځنده ټلیفون د ایسایي ودې خدمات دي. د ګرځنده معلوماتو ډیټا خدماتو عاید به د 2025 په جریان کې 13.3 سلنه وده وکړي. د 4G ډیټا تمرکز پلانونو ډیرېدو سره به په سمارټ فونونو کې د آنلاین ویډیویي مواد ډیرېدو ته ملاتړ وشي. لومړي وزیر نریندر مودي د هند ګرځنده ټلیفوني کانګرس 2020 یا IMC 2020 کې د ویډیویي کانفرنس لارې افتتاحي وینا وکړه. د IMC 2020 متن جامع نوښت، سمارټ، خوندي او تلپاتې دی. دا د آتم نربھر بھارت یا پزان بسیا هندوستان، ډیجیټلي شمولیت او دوامدار پرمختګ، تشبث او نوښت وده ورکولو لپاره د لومړي وزیر لید سره سمون لري. دا دغه هدف هم لري چې بهرنۍ او محلي پانګونې پرمخ بوځي او ټیلیکوم او راپورته کیدونکو ټکنالوژي په ډګرونو کې پلټنه او پرمختیا وهڅوي. غونډې ته په وینا کې لومړي وزیر هند د مخابراتي تجهیزاتو طرح پراختیا او تولید لپاره نړیوال مرکز جوړولو په ترڅ کې په ګډه د کار کولو غږ وکړ. هغه خبرداري ورکړه چې د ټکنالوژي لوړتیا له امله موږ په باقاعده ډول د هند سیټونو او تجهیزاتو د بدلولو کلتور لرو. هغه د استازو څخه وغوښتل چې فکر وکړي آیا صنعت کولی شي یو کاري ځواک رامنځته کړي ترڅو د برېښنایي فاضله مواد اداره کولو په اړه فکر وکړي او سرخي اقتصاد رامنځته کړي. هغه له خلکو وغوښتل چې په ګډه کار وکړي ترڅو په راتلونکي کې زر تر زره 5G ټکنالوژي ته د لاسرسي ډاډ ترلاسه کړی شي او په میلیونونو هندیان ځواکمن شي. لومړي وزیر وویل دا مهمه ده چې فکر وکړو او پلان ولرو چې څنګه د راتلونکي ټکنالوژي انقلاب سره ژوند پیاوړی کړو. هغه زیاته کړه چې موږ د بزګرانو لپاره غوره روغتیايي پاملرنه، غوره تعلیم، غوره معلومات او فرصتونه، د کوچني سوداګرۍ لپاره د غوره بازار لاسرسي ځینې داسې اهداف دي چې کارول کېدای شي. لومړي وزیر نریندر مودي د مخابراتو سکتور استازو ستاینه وکړه چې د وبا سره سره د خپل نوښت لارې یې نړۍ فعاله وساتله. هغه زیاته کړه چې د دوی د هڅو له برکته یو زوی په جلا ښار کې له خپلې مور سره وصل شوی، یو زده کوونکی له خپل ښوونکي څخه درس ترلاسه کوي او هغه هم بیله د ټولګي، یو ناروغ د خپل کور څخه د ډاکټر سره مشوره کړې او یو سوداګر د استهلاک کوونکي سره تماس نیولې، هغه هم په جلا جغرافیایي سیمه کې. لومړي وزیر وویل د ډیرو ځوانو ټیکنیک پوهانو لپاره دا کوډ دی چې شیان ورته ځانګړي کوي. د ځینې تاجرانو لپاره دا مفکوره ده چې خورا مهمه ده. پانګه اچوونکي وړاندیز کوي چې پانګه د تولیداتو اندازه کولو لپاره خورا مهمه وي. هغه ټینګار وکړ چې اکثره هغه څه چې تر ټولو مهمه ده دا ده چې ځوانان د دوی په تولیداتو باور لري. ځینې وختونه ژمنه هغه څه ده چې یوازې د ګټې او شیانو ترمنځ شتون لري. لومړي وزیر مودي ټینګار وکړ چې دا د ګرځنده ټکنالوژۍ له امله ممکن شوی چې موږ توانېدلی یو
میلیونونه هندي وګړو ته د میلیارډونو ډالرو ګټې برابرې کړو. موږ د وبا په جریان کې له بېوزلو او زیانمن شویو خلکو سره زر مرسته کولی شو او موږ په میلیارډونو غیر نقدي راکړې ورکړې وینو چې پرله پسې وده کوي. لومړي وزیر په هند کې د ګرځنده ټلیفونونو د تولیداتو په بریا خوښۍ څرګنده کړه. هغه وویل هند د ګرځنده ټلیفونونو تولید لپاره تر ټولو غوره ځایونو په توګه راپورته کیږي. هغه وویل چې حکومت په پام کې لري ترڅو په راتلونکي 3 کلونو کې په هر کلي کې د فایبر اپټیک ارتباط لوړ کړي. هغه وویل چې د موخې لپاره په خاصه توګه په هغه ځایونو باندې تمرکز شوی چې کولای شي چې له داسې ارتباط څخه غوره ګټه پورته کړي. ښاغلي مودي زیاته کړه چې فکس لاین براډ بینډ ارتباط او عامه وای فای هاټ سپاټونه به یقیني کړی شي.